نهم سرود. ملکه زرینه ناڅاپه سوه پورته، تورو سترګو کې یې هیلې په ځلا سوې، په څېره کې یې د ټینګ هوډ نښې راغلې، د نازکو شونډو رنګ یې نور هم سور سو، په روښاني کې یې وګنډلې سترګې، په هوډمن غږ یې په لوړه داسې وویل: زه ورځم او له کک سره غږېږم، برخلیک یې په کلک هوډ وربدلومه، کک به بیا له خپل لوی ګرس سره راپاڅي، پلافګن کک به په ننګ د هیرمند ولاړ سي، زه یې باسمه د کرکې له دنیا نه، زه یې بیرته انساني دنیا ته بیایم، تر دې وروسته په همدغه ژمنه پایم. د روښاني په څېره کې ویره، طرح، حیرانتیا، ولولې په څپو سر دي، میلمنې ته څه په برندو سترګو ګوري. لورې دا دومره اسانه کار مه بوله، کک به رحم په هیچا باندې ونه کړي، ته واکمنه د سرلوړي ساکستان یې، خو د کک په نظر ته یې یوه ښځه، که لښکرو سره مل کلا ته ورسې، په یوازې به دې ټول لښکر تالا کړي. اوس ورتل د کک کلا ته مرګ غوښتل دي، د پړانګ کومې ته د لاس نه ایستل دي، له زمري سره په غېږه جنګېدل دي، له نهنګ سره توپان کې اوښتل دي، د اورتون په سرو لنبو کې تاوېدل دي، پر سکروټو باندې یبلې پښې تلل دي، اژدها پهلواني ته رابلل دي، سر د غره له لویو تیږو جنګول دي، لیونتوب دی لوی ګړنګ ته ورتپل دي. کک غوسه دی، کک له ډېره جوشه ډک دی، د زخمي عافي په څېر په ځان تاویږي، چې د ښځو یادون وسي نو خشمیږي. یو منزل بلا کلا ته نږدې نه یې، چې پر تا به د تیرو غشو باران سي، دومره لوی خطر مې نه لورېږي ګرانې، چې په غم دي سیاپوش ټول ساکستان سي. خو زرینه هغه ښکلې ژمنه پیغله، چې رګ رګ کې یې تاویږي ساکي وینه، مساکت د تایمرس انا له پشته، هغه لوړه کوچانۍ په قامت دنګه، په ښایست د تاوس خور په زړه پلنګه. هو زرینه ملکه چې لرې ګوري، په افق کې ګنډلې تورې سترګې، په لوړ غږ یې خپله ژمنه کړه ورغبرګه، که دیوان مې مخه ونیسي په غرونو، که زمري په مخه راسي ډلې ډلې، که په لاره کې دوزخ دوزخ لمبې وي، که د غشو باران اوري له اسمانه، زه به خامخا د کک لیدو ته ځمه، ولولې به یې په زړه کې پاڅومه، د هیرمند په ننګو پت یې ننګومه، هغه اور چې یوې ښځې دی بل کړی، بو یې مړه د بلې ښځې په لاسو سي، ها دوزخ چې د یوې په لاس جوړ سوی، یوه بله به یې جوړ د جنت باغ کړي، هغه کرکه چې یوې ښځې کرلې عاطفه، د یوې بلې به یې توږي. زه به کک ته دا په سپینو ټکو وایم، هره ښځه لکه ستا مور فرشته ده، له آدمه تر دې دمه دا کیسه ده، وفا ده که حیا مینه ښکلا ده، همدا ښځه د دې ټولو سرچینه ده.